درویش کاله بعد کله چې ټول جزیره العرب یو اسلامي امپراتوري وګرځیده. په دې وخت کې یو لوی ناورین رامنځته کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې فانی دنیا څخه رحلت کوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو حضرت عمر رضی الله عنه په غوسه شو، په مسجد نبوي کې ودرېد، تورې یې وویسته، ویل هر هغه چا چې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو سر به یې قلم کم. هغه د الله جل جلاله دیدار ته تللی، لکه څنګه چې به حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله سره خبرو ته تلو. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې یو وخت به موږ د روم او د فارس امپراتورۍ ماتوو او مسلمان به د دنیا تر ټولو قوي قوم جوړیږي. نو دا څنګه کېدای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هر څه باوجود مسلمانان پرېښودل او لاړل. خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا پته نه وه چې یو ورځ به الله جل جلاله د ده په لاس باندې د ټولې علاقې فتح کوي. حضرت عمر رضی الله عنه د توري سره په مسجد نبوي کې ولاړو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو نږدې ملګری و مسجد نبوي ته راغی او منبر ته وخت. حضرت عمر رضی الله عنه ته یې ویل عمره کښېنه، خو هغه بیا هم ولاړو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ټولو ته وویل عمر پرېږدئ او تاسو کښېنئ، او بیا یې د خپل ژوند مهم خطاب وکړو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اړه باندې ټول په دې پوهېدل چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیان یا یو تقریر کوو ټول به خاموش وو. تر ټولو لومړی به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جړل، خو نن چې ټوله مدینه جاړي مګر د خپل غم کنټرول کړی و او په دغه ورځ باندې نه ژړل، ځکه د ته پته وه چې دا ورځ د ژړا نه بلکې دا ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن د مخته وړلو ورځ ده. په منبر ودرېد او ویې فرمایل ای مسلمانانو، تاسو کې چې چا د محمد عبادت کوو هغه دې په دې پوه شي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، او څوک چې د الله جل جلاله عبادت کوي نو هغه دې په دې وپوهیږي چې الله جل جلاله ژوندی دی او هیڅکله هغه ته مرګ نه راځي. او بیا یې هغه آیات ولوس کوم چې د جنگ احد په وخت کې نازل شوی و، کله چې مسلمانانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر واورید او ټول مسلمانان په ژړا شول تر دې پورې چې بعض صحابه کرامو جنگ هم پرېښود. نو په دغه وخت کې دغه آیات نازل شو چې محمد صلی الله علیه وسلم خو یو پیغمبر دی، مخکې له دې څخه نور پیغمبران هم راغلي، که چېرته دا شهید شي آیا تاسو به بیرته له اسلام څخه واوړئ؟ کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا آیات ولوس، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې له وجود څخه ډیر قوي و په ځمکه کېناست او صحابه کرامو وروسته وفرمایل چې مونږ د آیات په اورېدو سره داسې احساس وکړو لکه په لومړي ځل چې دغه آیات اورو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خبرو نه وروسته صحابه کرامو دا ومنله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له دې فاني نړۍ څخه رحلت کړی دی. اوس چې ټول په مسجد نبوي کې موجود دي نو ناڅاپه یو خبر راغی چې انصار خپل مشر یا خپل رهبر ټاکي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر او حضرت ابا عبیده رضی الله تعالی عنهما سیدا ورغلل. هلته انصارو د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ سره د بیعت کولو نیت درلود ترڅو هغه د خپل مشر په حیث وټاکي، ځکه د مدینې منورې د مشهوري قبیلې د خزرج د سردارانو څخه و. لیکن ناڅاپه حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما راورسېدل او ټول خلک یې پوه کړل او ویې ویل دا اوس وړه مدینه نه ده، دا د عربو حکومت دی او عرب د قریشو څخه بغیر بل څوک خپل مشر نه مني. دا ځکه چې قریش د مکې معظمې اوسیدونکي دي، ټول عرب یې عزت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قریشو د قبیلې څخه دی. یوازینی قریش دي چې ټول عرب یوځای او متفقه ساتلی شي. ټولو په دې خبرو سره توافق وکړ. انصارو د حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه سره بیعت پرېښود، خو مګر دا بحث بیا هم دوام درلود چې څوک باید د خپل مشر په ځای باندې وټاکل شي. په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې موږ باید د حضرت عمر او حضرت ابا عبیده رضی الله عنه څخه یو نفر د خپل مشر په حیث باندې انتخاب کو. لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاس ونیو او بیعت یې ورسره وکړو او ورته یې وویل تر ټولو بهتر په قریشو کې ته چې د خلافت چارې سنبال کړي. ټول ورسره توافق وکړ او په لږ وخت کې د لوی سلطنت د خلیفه د ټاکلو فیصله وشوه او آخر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د 59 کلنۍ په عمر کې د خلیفه په حیث باندې وټاکل شو. نو په دې ټوله غونډه کې یو شخصیت وجود نه لرو چې هغه حضرت علی کرم الله وجهه، او هغه ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تدفین کې مصروف و. کله چې هغه ته پته ولګېده نو هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې بیعت ونه کړ، دا ځکه چې هغه وویل دومره لویه فیصله پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان څخه څنګه وشوه.
ابو سفیان چې لږ وخت مخکې ایمان راوړی و حضرت علي کرم الله وجهه ته راغی او ورته وویل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قریشو کې د کمزوري خاندان څخه دی که غواړې زه به یو لښکر راټول کړم نو حضرت علي کرم الله وجهه د هغه قطعا انکار وکړ ورته وویل چې دا کار ونه کړي واقعي لږ وخت وروسته حضرت علي کرم الله وجهه د ټولو مسلمانانو په وړاندې باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وکړ او د خپل خلیفه په حیث ومانه. دا یوه مغلقه مسله ده د مسلمانانو د دوو ګروپونو ترمنځ چې 80% سنی دي. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفات په وخت کې خپل ځان په ځای باندې کوم خلیفه نه و ټاکلی او مسلمانانو په خپل سر باندې یا په خپل پریکړه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل خلیفه په حیث باندې وټاکو چې دا یوه ښه فیصله وه. مګر 14% شیعه هغوی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي کرم الله وجهه د خپل ځایناستي پر توګه باندې د غدیر خون په خطبه کې ټاکلی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لومړي خلیفه په حیث وټاکل شو. سبا ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل د رخت دکان ته راووت. صحابه کرامو ورته وویل ته دلته څه کوې؟ هغه وویل زما اولاد به څه خوري؟ صحابه کرام وویل موږ به تا ته د بیت المال څخه یو اندازه معاش وټاکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې ما ته به د یو عادي مزدور په اندازه باندې معاش وټاکئ. صحابه کرام فرمایل چې هغه خو ډیر کم معاش دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل چې د مزدور معاش ډیر کوي. همدا شان په دې اصول او قوانینو برابر د اسلام لومړنۍ خلافت راشده شروع شو. د خلیفه کېدو نه وروسته تر ټولو لومړی کار د هغه لښکر لیږلو شام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیمارۍ په وخت کې جوړ کړی و مګر هغه ماتل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د وجې. تر ټولو لومړی هغه لښکر واستو. خو دا کومه اسانه کار نه و ځکه چې ډیر فتنې او ډیر فسادونه راجګ شول. لومړی دا چې منافقینو او بعض خلکو د زکات د ورکولو څخه انکار وکړ او دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کامیابي ته په کتو سره ډیرو خلکو د دروغجنې پیغمبرۍ دعوې وکړلې چې د هغې ډلې څخه یو مسلمت کذاب